خوست کې د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې ریاست چارواکي وایي چې د 1403 کال تر دې دمه شاوخوا 1300 کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کړې ده. د مسؤلینو په خبره دوی هڅه کړې ده چې زیانمنې شوي کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته په وخت ورسوي. د پیښو سره مبارزې آمادګۍ ریاست چاتر لوند د شاوخوا 1300 کورنۍ ته توزیع سره شوی دو. دا هغه کورنۍ وي چې د طبيعي او غیر طبيعي په خلامل ازیانمن شوی وي. اپراتون کې موږ الحمدلله امدایو چې دا رقم پیښه منځته کیږي چې استری حالت لامل زیانمن کیږي یا طبيعي په خلامل موږ په واخره صدګي کو او دوی ته خپل امکانات نه په استفاده د دې استعمال کو ان شاء الله. بل لوري ته په پیښو کې زیانمن شوي کورنۍ د ترلاسه کړو مرستو خوښي څرګندوي او له اړونده چارواکو نه د دوامدارو مرستو غوښتنه کوي. موږ په سخت شرایطو کې مرسته وکړه. موږ په آینده کې موږ نور هم مرستو ته ضرورت لرو. موږ د مرستې وشي بل کوم مرسته چې موږ سره شوې ده کدانه مخکې کمې زیاتې مرستې شوې دي موږ ډېر منندو یو. موږ په آینده کې بیا غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ قوم موږ ولس ډېر غریب دی. د یادونې وړ ده چې د پیښو سره د مبارزې لوی ریاست له لوري په هیواد کې دننه د زیانمن شوي کورنیو سره د نړیوالو انجوګانو پر مټ مرستې کړي دي.